سلامونه قدرمنو لیدونکو ښه راغلاست درته وایم. پام وکړئ زموږ د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو سرټکي. ملي ټلویزیون به ژر د رئیس الوزرا لومړۍ وینا خپره کړي. پاکستان وایي د افغانستان تر باثباته کېدو د ټاپي پروژې چارې وځنډېدې. اروپایي ټولنې د افغانستان له خلکو څخه د ملاتړ غوښتنه وکړه. قطر د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړ دی. او سعودي عربستان د طالبانو د رسمیت پیژندنې مسلې ته خنډ جوړ کړ. د خبرونو دوام. ملي ټلویزیون به ژر د رئیس الوزرا لومړۍ وینا خپره کړي. د افغانستان ملي رادیو تلویزیون اعلان وکړ چې ژر به د طالبانو د رئیس الوزرا مولوي محمد حسن اخوند لومړنۍ وینا خپره کړي. دا به د طالبانو د څه باندې 3 میاشتنۍ واکمنۍ په ترڅ کې د نوموړي لومړنۍ وینا وي. د هغه په اړه له څه مودې راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې ډیر بحثونه کېدل او خلکو یې د غږ او وینا اورېدو غوښتنه کوله. معلومه نه ده چې د نوموړي وینا به په ویډیویي بڼه وي او که غږیزه. فکر کېږي چې هغه به دا وینا په ویډیویي بڼه وړاندې کړي. د دغې وینا د خپرېدو دقیق وخت لا نه دی روښانه شوی. مولوي محمد حسن اخوند د طالبانو په تېره واکمنۍ کې د بهرنیو چارو وزیر او دغه راز د رئیس الوزرا مرستیال پاتې شوی دی. نوموړی د طالبانو د تحریک له بنسټګرو او د دوی د رهبر ملا محمد عمر مجاهد له نږدې کسانو څخه ګڼل کیږي. پاکستان وایي د افغانستان تر باثباته کېدو د ټاپي پروژې چارې وځنډېدې. پاکستاني چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د ثبات تر تأمینېدو به د ټاپي پروژې چارې ځنډېدلې وي. د پاکستان د اقتصاد وزیر محمد ایوب خان د روسیې ټاس خبري اژانس ته ویلي چې د دې ځنډ دلیل په افغانستان کې د نړیوال بانک د نمایندګۍ نه موجودیت او دغه راز له افغانستان څخه د یادې پروژې د اړوند یو شمېر تخنیکي ظرفیتونو وتل دي. د په وینا د یادې پروژې د چارو د بیا پیل په اړه به له وضعیت روښانېدو وروسته پریکړه وشي. ټاپي د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ترمنځ د غازو د نللیکې ګډه پروژه ده چې د افغانستان له لارې د ترکمنستان غاز یادو هیوادونو ته لیږدوي. پاکستاني چارواکو نه دی ویلي چې د دغې پروژې د ځنډ پریکړه په ګډه شوې او که یوازې دوی په دې اړه دغه نظر ورکړی. د ټاپي پروژې له اړخه افغانستان ته د کاله تر 500 میلیونه پورې امریکایي ډالر عاید په لاس ورتلی شو. طالب چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. دوی مخکې د یادې پروژې د چارو د دوام خبر ورکړی و او په دې اړه یې د جدي هڅو ژمنه کړې وه. اروپایي ټولنې د افغانستان له خلکو څخه د ملاتړ غوښتنه وکړه. په اقتصادي او ټولنیزو چارو کې د افغانستان د نسکورېدو څخه د مخنیوي لپاره اروپایي ټولنې د افغانستان له خلکو څخه د ملاتړ غوښتنه کوي. دا څرګندونې تېره ورځ د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشرې اورزولا فون در لاین د اروپا او اسیا په 14مه ناسته کې کړي دي. نوموړي زیاته کړې اروپایي ټولنه که څه هم د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت نه پیژني خو هڅه کوي چې په اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د افغانستان د نسکورېدو څخه مخنیوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې تر دې وړاندې د افغانستان له خلکو او ګاونډیو هیوادونو سره د $1 میلیارډ بشري مرستو اعلان کړی و. قطر د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړ دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقي په مشرۍ دوحې ته تللي افغان پلاوي د قطر هیواد بهرنیو چارو وزارت کې د کوربه هیواد د بېلابېلو وزارتونو له مسؤلینو او استازو سره ګډه ناسته ترسره کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت عبدالقهار بلخي وایي دا ناسته پرون د جمعې په ورځ ترسره شوه او په ترڅ کې دواړو لورو په سیاسي، بشري، اقتصادي او تعلیمي مسایلو خبرې اترې وکړې. نوموړی زیاتوي د ناستې په جریان کې د قطر هیواد مسؤلینو له افغانستان سره د خپلو همکاریو د دوام ترڅنګ وویل چې قطریان به د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړ وي او په راتلونکي وخت کې به هم له افغانانو سره مرستې وکړي. په دغه مهال د افغانستان اسلامي امارت پلاوي د مذاکراتو په تیرو دورونو کې د قطر هیواد له مثبت رول او افغانستان سره د همکاریو څخه مننه وکړه. باید وویل شي چې د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي په مشرۍ لوړپوړي افغان پلاوي قطر ته تللی او ټاکل شوې ده چې نن د شنبې په ورځ له امریکایي چارواکو سره پر 2 اړخیزو مسایلو مذاکرات ترسره کړي. سعودي عربستان د طالبانو د رسمیت پیژندنې مسلې ته خنډ جوړ کړ. د افغانستان او سعودي عربستان اړیکې د تاریخ په اوږدو کې ښې وې. په مذهبي برخه کې سعودي د مسلمانانو او په دې طریق د اسلامي حکومتونو او هیوادونو لپاره ځانګړی ځای لري. د افغانستان نوی حکومت چې ځان یو اسلامي حکومت معرفي کوي د سعودي عربستان سره په اړیکو جوړولو کې نه دی بریالی شوی. طالبان په تېره دوره کې سعودي ته نږدې و. سعودي یو له هغو ګوتو په شمار هیوادونو څخه و چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژندلی و، مګر اوس سعودي د پخوا پر خلاف د طالبانو په رسمیت پیژندلو سره هیڅ علاقه نه لري. بلکې په دې هڅه کې دی چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو چارې لا ټکنۍ کړي.
ترکی الفیصل چې د سعودي عربستان د حکومتولۍ مغز ګڼل کیږي نن یو ځل بیا نړیوالو ته مشوره ورکړې ده چې مخکې له دې چې طالبان په رسمیت وپیژندل شي باید تر شدید فشار لاندې ونیول شي. الفیصل چې د سعودي د استخباراتو یو افسانوي مشر تیر شوی دی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې نړیوال باید د افغانستان څخه مخ وانه اړوي او د نړیوالو ژمنو او اصولو د عملي کولو لپاره په طالبانو فشار واچول شي او کله چې دا ژمنې پر ځای شوې بیا د طالبان په رسمیت وپیژندل شي. قدرمنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتل. زموږ چینل سبسکرایب او ویډیو در سره شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله پامان.